سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت جامو کې به وئ. نن ورځ بیا هم تاسو ته د نوې ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې ملګرو تاسو ته غواړم د راکی رابرټ څخه د ویډرا شرطونه وښیم. ملګرو، راکی رابرټ مایننګ اعلان وکړ چې د ویډرا لپاره تاسو باید 3 شرطه تکمیل کړئ. دغه 3 شرطه چې تاسو وینئ په سکرین باندې مو، که دغه څوک تکمیل نه کړي راکی رابرټ څخه ویډرا نشي کولی ملګرو. او د دغه تکمیل کول مکمل زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم، او همداشان د راکی رابرټ اطلاعیه هم زه تاسو ته ښیم ملګرو چې راکی رابرټ مایننګ د دې لپاره کوم اطلاعیه ورکړي. نو دلته تاسو کتلی شئ د دې لپاره چې تاسو د ویډرا لپاره الیجیبل شئ، یعنې مستحق د ویډرا وګرځئ. دی دلته بیا معلومات هم ورکړي چې تاسو کولی شئ دا معلومات په خپله د دی په ټلګرامي چینل کې هم وګورئ. ګورئ ملګرو، دغلته دی معلومات ورکړي دي او خبرې ډېرې دي، خو زه به تاسو ته په لنډه کې تشریح کوم. دی ویلي دي ملګرو چې موږ د دې لپاره چې اصلي کسان، اصلي یوزر او جعلي یوزر تشخیص کړو، د سیبل یا هم همداشان یو کیوایسي یا ویریفیکیشن یا هم ووایم چې د الیجیبل کېدو لپاره 3 ټاسک دی ورکړي دي چې دغه ټاسکونه به تاسو کمپلیټ کوئ. وروسته له هغې څخه تاسو د ویډرا لپاره مستحق ګرځئ، یعنې راکی رابرټ څخه تاسو کولی شئ چې ویډرا ترسره کوئ. او همداشان دا 3 ټاسک چې تاسو کمپلیټ کړئ کله چې راکی رابرټ ویډرا کوئ، تاسو څخه هیڅ فیس نه کټ کیږي. دلته وینئ ویډرا به تاسو ته فری ستاسو ویلټ یا ټون کیپر یا همداشان صرافیو ته هم درته رسیږي. او همداشان نوی معلومات دی ورکړي دي، هغه دا چې د الیجیبل کېدو ټایم چې د ملګرو دغه تر 20 د سپټامبر ده، یعنې دغه 3 ټاسکونه تاسو باید خامخا تر 20 د سپټامبر تکمیل کړئ. چې تکمیل مو نه کړ ډېر امکان لري ویډرا نور درته در نه کړي ملګرو، صحیح ده. او همداشان سپټامبر په 21 باندې دلته بیا دوی چیکینګ کوي، اصلي کسان او جعلي کسان دی معلوموي. سپټامبر په 22 دوستانو چې او همداشان دی ویلي چې د سپټامبر په 23 باندې به لسټینګ کیږي په ماجور یا سی ایکس ایکسچینجونو کې د آر بی ټي سی یا راکی رابرټ ټوکن. او همداشان سپټامبر په 23 باندې به د راکی رابرټ ویډرا شروع کیږي. تر ډېر امکان دا به ایکسچینجونو ته ملګرو شروع کیږي د راکی رابرټ ویډرا. او همداشان په 24 به یو نوی سیزن په نوم د پی ټو ای شروع کیږي چې دی کې بیا هم موږ کولی شو د راکی رابرټ ټوکن وګټو او هغه هم ویډرا کړو او فری پیسې ترلاسه کړو. نو دغه د دی اطلاعیه او اوس راځم دی ته چې دغه 3 شرطونه څه شی دي. دغه 3 شرطونه به موږ څنګه تکمیل کوو او دا چیرې دلته تاسو ته پخپله هم لیکلي سي آر بی ټي سی اییر ډراپ 3 شرطونه. نو راځم تاسو ته زه دا یو معرفي کوم. لومړنی دوستانو دی وی چې خپل وایلټ کنیکټ کړئ. وایلټ کنیکټ کول اسانه دی، خپل ټون کیپر وایلټ به کنیکټ کړئ. وایلټ له کوم ځای څخه کنیکټ کیږي ګورئ، همدلته پخپله تاسو ته زما خو کنیکټ ده، تاسو ته د سټارټ آپشن بیا درکړی، په همدې به کلیک کوئ، بس خپل ټون کیپر وایلټ به کنیکټ کړئ. یا هم تاسو کولی شئ د وایلټ په برخه کلیک کړئ او راشئ دغه ځای څخه یې کنیکټ کړئ. وایلټ کنیکټ کول یې اسانه دی، د نورو ایرډراپونو په څیر دی چې تاسو یې ترسره کولی شئ، سخت نه ده. دریم ته راځم دوستانو، دریم کې دی وی چې زموږ چینل جوین کړئ. چینل جوین کول خو یې اسانه دی، همدلته سټارټ آپشن درکوي وهئ، چینل کې جوین شئ، دا هم تاسو ته ټیک مار خوري او ترسره کیږي. مګر هم دوم شرط دوستانو چې زه غواړم د تاسو ته اخر کوم، دی وی چې مارک ټون ټرانزیکشن، تاسو باید دلته د ټون ټرانزیکشن وکوئ چې د دې نیم ټون مصرف ده دوستانو. نیم ټون به تاسو خامخا په خپل اکاونټ باندې مصرف لګوئ چې تاسو د ویډرا لپاره الیجیبل یا مستحق وګرځئ. دا به اوس څنګه ترسره کوو، دلته سټارټ آپشن ده، په همدې کلیک کوو او موږ مستقیم ټون کیپر ته داخلوئ. تمه کیږو. نو دلته تاسو سره باید ټون کیپر کې ملګرو نیم ټون تقریبا فعلني نرخ سره راځي $2 او تقریبا 80 سنټه 80 سنټه دغه شاوخوا جوړئ. نو تاسو سره باید ټونې دلته ما سره یو اندازه ټون شته ده. ټون چې کله تاسو سره ول نو دلته ګورئ څونه $2 او 80 سنټه فیس کټئ. دغه خط چې نه دا به دې خوا ورته فول کش کوئ او دا ټرانزیکشن به سبمیټ کوئ، ورته $2 او 80 سنټه کټئ ملګرو. نو ما کلیک کړو، په تمه کېږم دا اوس تکمیل کېږي. دلته هم اوس ټرانزیکشن به موږ ته اوکې شي. لږ انتظار کوو دا لوډینګ پرېږدو چې تمام شي او موږ ته ترسره شي. نو دغه د ملګرو ترسره شو ټرانزیکشن یې 10 دقیقې بعد دا ټیک به هم موږ ته اوکې شي او بیا موږ کولی شو چې چک هم ووهو او دا ټیک به هم موږ ته اوکې شي دوستانو. نو دغه له دې څخه و او دغه د دې شرطونه ول ملګرو، دغه 10 دقیقې ټایمر چې دوستانو د دې بیا پوره شو، تاسو حتما چیکینګ ووهئ چې بیا چک ترسره شي او دا هم تاسو ته کمپلیټ شي او د ویډرا مستحق وګرځئ. همداشان څنګه چې مې ویل دا 3 ټاسک تاسو باید دغه 4 ورځو او 12 ساعتو کې تکمیل کړئ، چې تکمیل مو نه کړه ویډرا نه درته درکول کېږي. نو دغه
مهم شرطونه ول دوستانو چې دوی وړاندې کړي وو د ویډرا لپاره چې تاسو باید خامخا دغه کمپلیټ کړئ تر څو د ویډرا مستحق وګرځئ. اوس تاسو کولی شئ خپل ټون کیپر والټ د ملګرو ټون له بایننس څخه هم راولېږئ، مشکل نه لري. تاسو دلته وینئ واتیا ټون راولېږل، نو بایننس څخه فیس هم کم ده او په اسانۍ تاسو رالیږلی شئ ملګرو. نو دغه زموږ ویډیو وه، هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. زموږ لا نورو ښو ویډیوګانو لپاره موږ تعقیب کړئ.